اوس د خدمت کوما او شم په قرار لسا اوس د امن په سر د ماس پندستار لسا اوس بد حریم راوي هلي ته ګلونه اقدم اوس بزما زموږ شمنه د یو ډاډمن امنیت د تامین لپاره ده. د عامه ساتنې ملي تصدۍ معینیت مسلکي او برجسته ساتونکي ژمن دي چې په هیواد کې د دولتي پروژو څخه په میړانه او مسلکي ډول د امنیت ساتنه وکړي. دا د نیله باغ د استوګنې پروژې څخه ده چې د یو چینایي شرکت لخوا یې رغنیزې چارې په چټکۍ سره دوام لري. د عامه ساتنې ملي تصدۍ معینیت زړورو او مسلکي ساتونکو دغه دولتي پروژې د کاري جریان لپاره یو ډاډمن امنیتي چاپیریال برابر کړی دی. ملا محمد اکبر حیدري د نیله باغ د محافظتي مفرزي قمندان وایي د خپلو مسلکي او برجسته ساتونکو پر مټ یې دغه دولتي پروژې لپاره یو ډاډمن امنیت تامین کړی دی. محترمو دغه د پروژه چې د نیله باغ په نوم باندې یادیږي نو د چینیانو یو شرکت دا جوړېږي غولي لوري جوړېږي تقریبا 1400 کوره تعمیرونه پرې جوړېږي نو ان شاء الله الحمدلله مجاهدین نو موږ د دې امنیت په ښه ډاډ او په ښه اطمینان سره ترسره کړی دا او کوو ان شاء الله دا موږ د ژوند او د خپل دغه لپاره یو فریضه ګڼو. په هر حالاتو کې په هر وخت کې ان شاء الله 40 ساعته غزمه لرو موږ ښه منظم ان شاء الله تاسو ته ان شاء الله پوره اطمینان او ډاډ درکو دغه ځای امنیت پوره ان شاء الله موږ پوره نیولای ده. د نیله باغ د استوګنې پروژې او تن انجینیر نادر خان وایي د عامه ساتنې ملي تصدۍ معینیت ساتونکو دغه ساحې کاري بهیر لپاره یو غوره امنیتي فضا برابر کړې ده او د چینایي کارکونکو په شمول افغاني کارګر هم په ښه شکل سره خپل کارونه مخ ته وړي. قسمی که به شما معلوم است اینجا یک تعداد برادرای مجاهد ما که از طرف دولت به خاطر تامین امنیت از این شرکت و کارمندان داخلی و خارجی از این گماشته شدند. اینا شبانه روز 24 ساعت در خدمت ما بوده و ما از اینا رضایت کامل داریم. همیشه وقت در هر زمان در صورت بروز کدام وقوع حادثه اینا آماده و رسیدگی کامل کردن و ما از اینا رضایت کامل داریم. همیشه با ما همکار بودن، ما با اینا همکار بودیم و از طرز کار از اینا، شیوه برخورد از اینا با پرسنل داخلی و خارجی و تمام کارگرایی که در این ساحه کار میکنن ما رضایت کامل داریم. الحمدلله امنیت از این ساحه را به وجه احسنش به بسیار درستی با مشکلی که ضرورت است اینا تامین کردن و همیشه در خدمت ما بوده و ما از اینا ابراز رضایت خود به طور کامل کرده و میکنیم. د یادونې وړ ده چې د ښار جوړونې او کور جوړونې وزارت د چارواکو په وینا په دې پروژه کې به 50 بلاکونو کې 1400 د استوګنې اپارتمانونه جوړ شي چې چارې به یې د ښار او کور جوړونې وزارت تر څارنې لاندې په 3 کلونو کې بشپړې شي.